مین جمهوریت. نهمه برخه. جمهور رئیس یو زړهسواند او پاک انسان و. خپل هیواد او خلک ورباندې له زړه ګران وو. د هیواد هرې لویشت خاورې ساتنه یې وجیبه ګڼله. ځان یې مسؤل ګڼلو. ځان ورته د ونو د چنارونو، واټونو، غرونو، وګړو ځواکونو او ساتونکی ښکارېده. زړه به یې پرې بدېده. د جمهور رئیس سګرټ لا نه و خلاصوی چې د دفتر رئیس یې بیا خواته راغی. خدای پاماني یې ورسره وکړه. ایسته ووت. همداسې نور کارکوونکي هم یو وتلو او ماڼۍ کې تیاره کېدله. همداسې به مسؤلیته له ریسکونو ډکه او ستړې ستومانه شپه او ورځ تېرېدله. کله کله به جمهور رئیس دومره خوښ و چې هېڅ اندازه به یې نه وه. زړه به یې ویل چې دا ټول خلکو ته یوه میاشت مفت معاش ولېږه. پرېږده چې ټول ملت خوښ سي. کله کله به داسې پریشانه او زړه ماتی سو چې دا ټول نظام او حکومت به یې په سر راپروت و. ځان سره به یې ویل چې ښه ستا کار څه و چې دې غم ته دې ځان اچولو، ځکه چې هر جمهور رئیس د خپل هیواد په اندازه اندېښنې او خوښۍ لري. هر چا ته هر ځای په هر سن کې خپله بدمرغي او نیکمرغي رسیږي. په دې ستړیاو یوازې هغه انسانان پوهیږي چې جمهور رئیس وي. د جمهور رئیس له ډېرو جنجالونو ان طبیعت ستړی و. له سپینو کاغذونو او لاسلیکونو ستړی و. هېڅ شی یې ذهن نه برابرولو. هېڅ شي باندې یې سر نه خلاصېده. بلکل په ښو او بدو نه پوهېده. خپلو ملګرو مشاورینو هم همداسې مشوره نه وه ورکړې چې دی ورباندې قناعت وکړي او عمل وکړي. همداسې راولاړ سو. مازدیګر قضا د جمهوري ریاست تر زړې ونې لاندې په چوکۍ کې دمې ته کښېناست. خپل سګرټ یې ولګولو. چورت به یې ونیولو. یو وخت یې د بهرنیو چارو وزیره ولیده چې پر خوا یې لوړه ور روانه ده. لوکسه دریشي یې پر تن وه. خوندوره برېښېده. وزیره هوښیاره، ځیرکه، ښکلې ډیپلوماټه وه. قد باذوقه جامې او له ډېرو وزیرانو تکړه او په کار پوهه وه. هېواد ته ژمنه وه. خپل وزارت یې د ډیپلوماسۍ او بهرني سیاست مکتب جوړ کړی و. ډیپلوماټان یې یو چاڼ کړي وو. وزیره د جمهور رئیس مخې ته ټیټې ودرېده. ویلې چوپ سوه. خپله پیل کړې خبرې یې وخوړه. پوښتنه یې وکړه. ویلې جمهور رئیس شری؟ جمهور رئیس خوله جینګه کړه. ویلې ته مې دا مخ وګوره چې جمهور رئیس ښه دی او که نه. هغه پوه سوه. بیا څه خبره شته چې جمهور رئیس یې راګیر کړی دی. د بهرنیو چارو وزیرې ته د جمهور رئیس خوی او عادتونه ور معلوم وو. د موډ بدلول رابدلول د هغې د خچګي ګوتې کار و. په ژوند پوه جلکۍ وه. وزیرې کوزده موزده نه وه کړې او نه یې د ودونو د سلسلې خوښېدلې. یو باغ فکره او په خپل کار او مسؤلیت کې فوقالعاده وه. نو د جمهور رئیس بې امتیازه مشاوره هم وه. اکثره سترې مشورې هغې سره وې او مشورې فوقالعاده مخلصانه او بې غرضه وې. وزیره د جمهور رئیس په څنګ کې کښېناسته. خپله دوسیه یې څنګ ته کېښوده. ټک سو. سګرټ یې ولګولو. ویلې زه پوهېږم ستا طبیعت سم نه دی، خو ته زما یو څه خبرې ومنې. مخ به دې هم سم سي. طبیعت به دې هم ساه واخلي. جمهور رئیس وزیره ته مخ ور واړوه. ویلې یو څو خبرې نه، په دریو خبرې کې د یوه خبره منم. راته ویې کړه. ویلې سبا هسې هم رخصت دی. راځه زما په خوښه تر سبا دا وخته دې ټول مهالوېش ماته راکړه چې هر څه مې کول غرض به نه راسره کوې. د جمهور رئیس تندی وغوړېد. ځواب یې ورکړ. که مهالوېش راسره شریک کړې منم یې، که نه یې منم. ویلې شریکوم یې نه، بس ویلې کله کله بې پلانه او بې مهالوېشه ژوند کوه. جمهور رئیس سګرټ نه کش وکړ. چورت کې لاړ. تر ډېره چورت یې بیا مخ ور واړولو. ویلې ځه بس منم یې، مهالوېش مې ستاسو. وزیرې واو وکړ. ویلې بس راولاړېږه، وخت مې پیل سو. وزیره د همدې همزولي او ملګري جمهور رئیس په خپل تک تور مرمۍ ضد بینس کې کښېنولو. خپل ډرایو ته کښېناسته. په یو شڼ کې یې جمهور رئیس د واکمنۍ له دیوالونو او تلاشیو په چل له هر چا پټ وویست. تر لږ مزله وروسته یوه لوی سړک ته ور ووته او جمهور رئیس ته مخ ور واړولو. ویلې بیلټ کمربند وتړه. ویلې سمه ده وزیر صاحب. بیلټ یې وتړلو. وزیر همداسې له سړکونه بې پروګرامه ووته. بل سګرټ یې بل کړ. بیا یې د بنسن روف لږ چوله کړ. ویلې وزیر صاحب په رخصتۍ تللې، رسمیات مسمیات پای ته رسېدلي دي.
جمهور رئیس وخندل. بیا یې له جیب نه خپل هیر موبایل راوویست. د دفتر رئیس ته یې میسج کې ولیکل چې زه کور کې یم، هیڅ یو برنامه نسم پر مخ وړلی، کینسل یې کړم. همداسې یې په موبایل باندې تیاره والوځوله. شیبه وروسته یې د بینس له بلوتوت سره وصل کړ. هغه سندره یې ولګول چې جمهور رئیس به یوازې کله کله زمزمه کول. بینس کې توره تیاره وه، یوازې د مخې شیشه کې یو شی لیدل کېدلی سوی. جمهور رئیس په مسخره وزیر نه پوښتنه وکړه، ورته ویې ویل لیسنس لرې که هسې بې لیسنسه یې ګرځوې؟ وزیر وخندل، ویلې نه، زما دولتي پلیټ دی، څوک مې کله درولی سي. جمهور رئیس بیا خبره وکړه چې نه، بیا هم هسې نه چېرته مو ترافیک جریمه کړي. وزیر وخندل او پوه سوه چې پر طبیعت او مهالویش برابر سوی دی. وزیر د خپل وزارت پر خوا لاړه. همداسې دروازې ورته خلاصېدې او ننوتله. خپل امنیتي یاور یې دروازې ته ورته رامنډه کړه. دروازه یې لږ ورته چوله کړه او خپل مطلب یې ورته واورولو. وزیر یې دوه نور همدې رنګ کې بنزونه په ځان پسې روان کړل. ایسته یې خپل جمهور رئیس په خرپ او ترپ کې له شهره وتښتاوه. ماښام ناوخته د یو لرې ولایت په 2 ساعته لاره ورسیخ سوه. همداسې یې موټر ته پښه بنده کړه. جمهور رئیس هم چوکۍ شاته کړه. بله سندره یې راوسته. دې سندرې سره دواړو غبرګه کړه. دومره په نه خبره مه مرورېږه، مخ راواړوه، غلی مه تېرېږه، مخ راواړوه. ادامه برخه په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ. مین جمهوریت، لیکوال عبدالهادي احمدزی، وړاندې کوونکې آریا رحمت. مین جمهوریت ناول تاسو د مطالعه یوټیوب چینل څخه اورېدلی سئ. مین جمهوریت.